دې خبرې څه حل شته که نه تپوس کړم ایوب وایي دې خبرې څه حل شته که نه تپوس کړم تل چې زه او رقیبان سره غریږو دومره خلکو کې د کلي موږه ګرم یو دومره خلکو کې د کلي موږه ګرم یو چې شاعر عارف سلطان سره غریږو ملګرو پروګرام بیا هغه ماښام کې د خپل کوربه صاحب دین شوګیر له طرفه نیکې هیلې او احترامات در واخلی ملګرو پروګرام بیا هغه ماښام اولنۍ برخه مو راوړې ده د ټانک سیمې کوچني شاعر عارف سلطان عارف صاحب پله چې د دوه کتابو مصنف ته د هیڅ تعارف محتاج نه ده د یوې منفردې لهجې خالق نن مې دا پروګرام د ده خوا له راوړی د سلطان صاحب ته خپل پروګرام چې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کړو ډیره ډیره مننه صاحب الدین شوګیر صاحب تا چینل ته سلامونه تا ملګرو ته سلامونه تا مینوالو ته سلامونه درې شعرونه عرض دي ما نه دا منظر که هیروم یې نه هیریږي ما نه دا منظر که هیروم یې نه هیریږي وخاندې له نازه چې پیزوان په ګوتو پټ کې ما نه دا منظر که هیروم یې نه هیریږي وخاندې له نازه چې پیزوان په ګوتو پټ کې دومره زړه مې درده هر څه مې بایللي دي دومره زړه مې درد دی هر څه مې بایللي دي څنګه به زما کړی تاوان په ګوتو پټ کې دومره زړه مې درد دی هر څه مې بایللي دي څنګه به زما کړی تاوان په ګوتو پټ کې زه خو د اغیاره هر یو چل ته هوښیار ناست یم زه خو د اغیاره هر یو چل ته هوښیار ناست یم ویلي کې خو نوم مې د جانان په ګوتو پټ کې زه خو د اغیاره هر یو چل ته هوښیار ناست یم ویلي کې خو نوم مې د جانان په ګوتو پټ کې ته خو اوس عارفه لیونی روغ ځان مه ګڼه ته خو اوس عارفه لیونی روغ ځان مه ګڼه چوب خپل تڼۍ ګریوان په ګوتو پټ کې غزل ترنم سره عرض ده ناڅاپه دې د کومې زمانې راواخستې ناڅاپه دې د کومې زمانې راواخستې کیسې دې نن خو بیا چومره زړې راواخستې ناڅاپه دې د کومې زمانې راواخستې کیسې دې نن خو بیا چومره زړې راواخستې یاری مو پاتې نشوه تسپنو مسې یاران یو یاری مو پاتې نشوه تسپنو مسې یاران یو یاری مو پاتې نشوه تسپنو مسې یاران یو چې خلکو د دنیا راپسې خولې راواخستې چې خلکو د دنیا راپسې خولې راواخستې کیسې دې نن خو بیا چومره زړې راواخستې ناڅاپه دې د کومې زمانې راواخستې کیسې دې نن خو بیا چومره زړې راواخستې اول نه سړی وایي چې دغسې کوم به اول نه سړی وایي چې دغسې کوم به اول نه سړی وایي چې دغسې کوم به په وچ نیمه یاري چې د دوکې راواخستې په وچ نیمه یاري چې د دوکې راواخستې کیسې دې نن خو بیا
چومره زړې راواخستې. شفیق صاحب شعر ازدا ځوانۍ عمر دې تیر کړو په نشو په تماشو کې. ځوانۍ عمر دې تیر کړو په نشو په تماشو کې. په تیر عمر دې راغلې اوس تسبیح راواخستې. کیسې دې نن خو بیا چومره زړې راواخستې. اخر شعر د شوګیر صاحب رقیب کا ډېر تکړه و ترابان و خدای خبر دی. رقیب کا ډېر تکړه و ترابان و خدای خبر دی. عارف نیل هر میدان نقشې راواخستې. کیسې دې نن خو بیا چومره زړې راواخستې. ناڅاپه دې د کومې زمانې راواخستې. کیسې دې نن خو بیا چومره زړې راواخستې. ټولو مینه والو ته سلامونه، مسافرو ته دا مرادو ته ټولو ته ډالۍ.